سلامونه، ستړي مشئ. د نن شپې ساټکي مو د افغانستان د ولسي جرګې پر دوو پخوانیو غړو د بندیزونو لګېدل. د امریکا د خزانې وزارت په امیر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني د پراخ فساد له امله بندیز ولګاوه. موږ د افغانستان پخواني ولسي جرګې د غړو او د هغوی د کورنیو نږدې غړو پر وړاندې مو پوره کړنې ترسره کړې دي چې زموږ دا کړنې د دې سبب شوي په فساد کې د لاس لرلو له امله متحده ایالاتو امریکې ته د تګ اجازه ورنه کړل شي. له بهرنیو چارواکو سره د ناستو د جزئیاتو په اړه د طالب چارواکو لخوا د بیلابیلو معلوماتو ورکول. د رسنیو فعالان وایي چې په څه باندې یوه میاشت کې طالبانو 4 ځله له غربي چارواکو سره د خپلو ناستو په اړه ضد و نقیض معلومات خپاره کړي دي. دا پر دې دلالت کوي چې طالبان شفافیت ته عقیده نه لري. طالبان عموما کوشش کوي چې حقایق پټ کړي، افغانان په تیارو کې وساتي. په سړه هوا کې د هرات د زلزله ځپلو بد وضعیت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي له زیانمنو سره د مرستې لپاره لا ډیرو پیسو ته اړتیا ده. نه وړه لرو، نه غوړي لرو، نه بس یا د ور شی لرو، نه یا د پروت شی لرو. څه مجري ژوند بوده دغه مشمه د زندگی ده. او د غزې پر سویلي سیمو د اسرائیلو د توغندیزو بریدونو دوام. تر اوسه د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې په پایله کې تر 18,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ماشومان د خدای نازولي دي زما پیغام. موږ په مایوسۍ عادت شوي یو. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حسیبه اټکپال یم. د امریکا د خزانې وزارت له لوري د تیر حکومت د ولسي جرګې پر رئیس امیر رحمان رحماني او د هغه په زوی اجمل رحماني د بندیزونو له لګولو د 2 ساعتو په تیریدو تر اوسه دغو دواړو څیرو په رسمي ډول په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د تیر حکومت د ولسي جرګې غړی او ښاغلي رحماني ته نږدې کس حیدر افضلي وایي دا یوه سیاسي پریکړه ده. د امریکا د خزانې وزارت پرون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر ښاغلي رحماني د پراخ فساد له امله بندیزونه لګولي دي. خو د پوهانو په وینا په دې پریکړه کې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د اداري فساد د شتون په تړاو نوي او د پلټنې وړ ټکي شامل دي. هغه پریکړه چې پر بنسټ یې د تیر حکومت د ولسي جرګې رئیس امیر رحمان رحماني د هغه زوی د تیر حکومت د ولسي جرګې غړی اجمل رحماني او په ټوله نړۍ کې په دوی پورې تړلي 44 شرکتونه د متحده ایالاتونو د بندیزونو لاندې کسانو او ادارو په لیست کې شامل شول. موږ د افغانستان پخواني ولسي جرګې د غړو او د هغوی د کورنیو نږدې غړو پر وړاندې مو پوره کړنې ترسره کړې دي چې زموږ دا کړنې د دې سبب شوي په فساد کې د لاس لرلو له امله متحده ایالاتو امریکې ته د تګ اجازه ورنه کړل شي. همدارنګه د خزانې وزارت پر دغو کسانو په فساد کې په پراخه کچه د لاس لرلو له امله بندیزونه لګولي دي. تر اوسه ښاغلي رحماني د دې پریکړې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د تیر حکومت د ولسي جرګې غړي او رحماني ته له نږدې څیرو حیدر افضلي آمو ته وایي چې دا یوه سیاسي پریکړه ده. یک کمیته و یا هم یک محکمه خاص و بی‌طرف ایجاد شود و تمام قراردادهای بزرگی که در 20 سال گذشته از طرف خارجی‌ها عقد شده بود بررسی شود و نتیجه از او با مردم افغانستان شریک شود و طبیعا مردم هم توقع دارن کسایی که در فساد آغشته هستند و دست دارن چی داخلی چی خارجی اینا مجازات شوند. اما تصمیم گیری های سیاسی و انتخاب کردن بعضی افراد خاص ما فکر میکنم که نه تنها که مشکل حل نمیکنه بلکه اعتبار و حیثیت امریکا را بیشتر از پیش نزد مردم افغانستان به اعتبار میسازه. د دوشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د خزانې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ولیکل چې د پراخ فساد له امله یې پر ښاغلي رحماني او په ټوله نړۍ کې له نوموړي سره په تړلیو 44 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. دغه وزارت وایي چې د امریکایي او ناټو پوځیانو یا د 2 مشهورو قراردادیانو
په تیرو 2 لسیزو کې د تدارکاتي فساد یو پیچلې شبکه جوړه کړې وه. له بلې خوا په دې خبرپاڼه کې د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال له قوله لیکل شوي چې دغه ډول پریکړه د ځواب ویلو لپاره شوې. حکومت افغانستان و بخصوص در حکومت اشرف غنی یکی از عوامل اساسی فروپاشی نظام هم بود و این مسئله را ما بار هم در مجلس هم بیرون مجلس مطرح ساخته بودیم. داسې شننې هم شته چې ښایي دغه پریکړه په تیرو 2 لسیزو کې په هیواد کې د اداري فساد نوي اړخونه په ډاګه کړي. نماینگر ای است که و افشا کننده ای است که تعداد از مؤسسات بین‌المللی با تبانی از او عاملین داخلی یکجا در فساد اداری افغانستان و خصوص در قسمت حیف میل منابع مالی دست داشتن که مارکتات چور از 3 میلیارد و 400 میلیون مطرح میکنه و در 20 سال به 3 تریلیون دلار مطرح میشه. په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي دي چې په دې بندیزونو کې د ملکیتونو ضبط او د سفرونو بندیزونه هم شامل دي. ښایي نور هغه کسان هم اغیزمن کړي چې غواړي له ښاغلي رحماني سره اړیکه ونیسي، خو د عدلیې او قضایي څارنې د احتمال په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې ټولو سربیره سیګار یا د امریکا ځانګړې څارونکې اداره هم دا ډول قضیې څیړي، خو تر اوسه یې د دغې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. له بهرنیو چارواکو سره د لیدنو د جزئیاتو په اړه د طالب چارواکو لخوا د بیلابیلو معلوماتو وړاندې کول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. په وروستیو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت سره له لیدنې وروسته لیکلي چې د هغوی په باور د بشري حقونو راپورونه باید د افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. خو ښاغلي بنت په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې له سهیل شاهین سره یې په لیدنه کې د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د مدافعینو پر خلاصون ټینګار کړی دی. د رسنیو یو شمېر فعالان هم په دې باور دي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې طالبانو 4 ځله له غربي چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره تر لیدنې وروسته د دغو لیدنو معلومات د خپلو ګټو پر اساس لیکلي دي. له هغه وخته چې طالبانو په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ترلاسه کړ، له بهرنیو چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو او لیدنو کتنو معلومات له ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه د ایکس ټولنیزې شبکې له لارې له خلکو سره شریکوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه معلومات چې طالبان د ملګرو ملتونو له استازو، بهرنیو ډیپلوماټانو او یا لویدیځو چارواکو سره د خپلو ناستو په تړاو د ایکس ټولنیزې شبکې له لارې خپروي رښتیا دي؟ د روان کال د اکتوبر په 29 د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د جاپان له سفیر سره تر لیدنې وروسته خبر ورکړ چې تاکیوشي کورمایا له محمد خالد حنفي سره په لیدنه کې د طالبانو لخوا د امنیت د تامین او له فساد او نشهیي توکو سره د مبارزې ستاینه وکړه. خو د جاپان سفارت 3 ورځې وروسته پر ایکس ټولنیزه شبکه ولیکل چې د دې لیدنې بحثونه د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو، د ښځو د کار جواز او د ښځو د حقونو پر اړتیا متمرکز وو. د روان کال د اکتوبر په 21 د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم د ایکس ټولنیزې شبکې له لارې خلکو ته ورته متضاد معلومات وړاندې کړل. وروسته له هغه چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ولیکل چې د جاپان سفیر د لوړو زده کړو وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د سیستم د پیاوړتیا ستاینه کړې، د جاپان سفارت غبرګون وښود او په ایکس ټولنیزه شبکه کې ټینګار وکړ چې په دې لیدنه کې تاکیوشي کورمایا د انجونو لپاره د پوهنتونونو د پرانیستو او د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د واټن د کمولو په ارزښت خبرې وکړې. دا پر دې دلالت کوي چې طالبان شفافیت ته عقیده نه لري. طالبان عموما کوشش کوي چې حقایق پټ کړي، افغانان په تیارو کې وساتي. دوی داسې فکر کوي چې دا هم 100 کاله پخوا وختونه دي چې دوی کولای شوای چې دا مسایل پټ کړي. حال دا چې اوس په سوشل میډیا کې هر څه څرګند وي. په تر ټولو تازه مورد کې 13 ورځ سهیل شاهین یو ځل بیا پر ایکس ټولنیزه شبکه د ریچارډ بن سره د هغه د لیدنې په اړه متضاد معلومات ولیکل. په دې پاڼه کې چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین اړونده لیکل شوي چې دواړه لوري په دې باور و چې د بشري حقونو راپورونه باید په افغانستان کې واقعیتونه منعکس کړي او بې پرې وي.
خو ښاغلی بنټ د همدې لیدنې په اړه پر ایکس لیکلي چې له ښاغلي شاهین سره یې د زده کړو د حق په ګډون د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی بنټ زیاتوي چې په دې لیدنه کې د طالبانو له زندانونو د بشري حقونو د مدافعینو پر خلاصون او عمومي بخښنې ته په درناوي ټینګار وشو. متاسفانه مسئله حقوق بشر پیش طالب‌ها یک مسئله بسیار پیش پا افتاده است و در مذهب و فقه سیاسی طالب‌ها چیزی به نام رعایت حقوق بشر وجود نداره. پایبندی به هیچ کنوانسیون و میثاق و تعهد و قرارداد بین‌المللی طالب‌ها ندارند. یو شمیر خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی او هغه معلومات هم چې طالبان یې له بهرنیو چارواکو او ډیپلوماټانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي له هغو معلوماتو سره په ټکر کې دي چې د بهرنیو چارواکو او ډیپلوماټانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې لیکل کیږي. یو شمیر ښځینه فعالان د فریدون سنرلیوغلو د راپور په اړه د خپل نظر وړاندې کولو لپاره امنیت شورا ته بلل شوې وې. فوزیه کوفی، اسیلا وردګ او یلدا رویان هغه میرمنې دي چې دغه شورا ته بلل شوي دي. دغه میرمنې وایي چې د ښځو مسئله مهمه ده او باید ساتنه یې وشي. د دوی په وینا د افغانستان ټولې خواوې باید په هره سیاسي پروسه کې په مساوي ډول شتون ولري. د افغانستان لپاره د ښځو د شورا غونډه ښځینه فعالان د فریدون سنرلیوغلو د راپور په اړه د خپل نظر څرګندولو لپاره امنیت شورا ته بلل شوي دي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سویس په مشرۍ او د جاپان او متحده عربي اماراتو په ملاتړ د افغانستان په اړه د ښځو لیدلوري تر سرلیک لاندې د تړلیو دروازو تر شا غونډه وکړه. په دې غونډه کې د فوزیه کوفی، اسیلا وردګ او یلدا رویان په ګډون د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې رابلل شوي وي. اوس دغو ښځو د دې غونډې په اړه چې د تړلیو دروازو تر شا جوړه شوې وه له رسنیو سره خبرې کوي. دغه میرمنې وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې خپل نظرونه او پوښتنې له ګډونوالو سره شریکې کړې. په ولسي جرګه کې د بدخشان پخواني استازي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه کوفی وایي د افغانستان ټولې خواوې باید په هر سیاسي بهیر کې په مساوي ډول شتون ولري. فیصله نامه یا قطعنامه تصویب میشه در مورد قدم های بعدی امی راپور و برای آمادگی برای تصویب از قطعنامه مشوره و نظر تمام جوانب مخصوصا زنها را شامل میخواهند بسازند. از اون لحاظ یک قدم خوب است. دغه ښځې وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي د فریدون سنرلیوغلو د راپور په اړه یو شان نظر لري. اسیلا وردګ وایي د ملي بحث په صورت کې د افغان ښځو خوندیتوب د ملي خبرو اترو په پیلېدو سره د بندیانو د خلاصون په اړه د طالبانو ښه نیت او د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ته پاملرنه د تړلو دروازو تر شا له مهمو غوښتنو څخه وي. کسایی که میرن در اونجا در دیالوگ یا گفتمان اشتراک میکنه بسیار مهم است که حفاظت از اونا شود و مسئله بعدی بود که در قسمت بندی ها را باید طالبان از خود یک چیز نشان بتن، اقلا که یک حسن نیت نشان بتن که اقلا بندی هایی که هستن در داخل افغانستان اونا را باید هم خانما هم مردا را باید ریلیز کنن، رها شوه اونا. تعامل با طالبان شما باید تعیین بکنین که بنچمارک ها میتونه که رفع تمام محدودیت ها بالای زنان باشه، در کنارش آزاد ساختن زنان معترض، فعالان مدنی و سیاسی و خبرنگاران که در بند طالبان هستند. فوزیه کوفی وایي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ډسمبر په 20 نیټه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د ښاغلي سنرلیوغلو د راپور او د هغه د وړاندیزونو په اړه پریکړه وکړي. هغه وایي چې ډیر ژر به د تماس یوه ډله جوړه شي. خو د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیاله د تړلو دروازو تر شا د غونډو پر جوړولو نیوکه کوي. غونډې باید په داسې توګه ترسره شي چې ټول افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په دې پوه شي چې په څه بحث کیږي او وکولای شي چې خپل نظرونه تر نورو ورسوي، نه د ډیپلوماټانو سره په یوه کوټه کې 2 یا 3 کسان لکه د دوشنبې په ورځ چې ترسره شول. په حقیقت کې هر څوک کولای شي پوه شي چې څه خبره ده او وکولای شي چې خپل نظرونه شریک کړي. نو زه فکر کوم کله چې تاسو په پټه کارونه ترسره کوئ نو دا بې باوري رامنځته کوي او د دې وخت را رسیدلی چې پای ته ورسیږي.
یو شمېر ښځې وایي چې ملګري ملتونه باید د تکراري څیرو پر ځای هغو ښځو ته چې اوس په افغانستان کې دننه او د طالبانو د بندیزونو تر سیوري لاندې دي بلنه ورکړي. ما باورمند هستیم که در یک چنین نشست‌ها بسیار بهتر است که به جای دعوت از چهره‌های تکراری و تعامل طلب با طالبان از زنان دعوت صورت بگیرد که در داخل افغانستان هستند. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د روان کال د ډسمبر په 20 د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. و به کتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه کوي. د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن وایي له کمو امکاناتو سره سړی شپې تېروي او د سرپناه له نشتوالي ځوریږي. د دغو زیانمنو له ډلې یو شمېر یې ټینګار کوي چې ماشومان یې په ناوړه وضعیت کې دي او د سرپناه د نشتوالي ترڅنګ سمو خوړو ته هم لاسرسی نه لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل نوي راپور کې لیکلي چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 124 میلیونه ډالرو بودیجې تشه موجوده ده. کور او سرپناه د هرات په ګذرې ولسوالۍ د اکتوبر میاشتې د زلزلې په پایله کې له خاورو سره یو شول. اوس دغه ښځه له خپلو 3 ورونو او 2 کوچنیو زامنو سره په ډېرو لږو اسانتیاوو په یوه وړه کوټه کې اوسېږي. وایي له خپلو ماشومانو سره د تودوخې او مناسبو خوړو له نشتوالي سره سړی شپې ورځې تېروي. نه وړه لرو نه غوړي لرو نه بس یه د ور شی لرو نه یه د پروت شی لرو که مجرد ژوند بوده دغه مشمه د زندگی ده دغه یوه ګونې وړو خو دغه لږ شپې لعنې زیر عطته لکه ورته ځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د نوي راپور پر بنسټ تر اوسه د هرات څخه باندې 216,000 زلزله ځپلو کورنیو مرستې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان وایي یادو زیانمنو ته د رسیدنې او مرستې لپاره د 193 میلیونو ډالرو غوښتنه شوې وه، خو تر اوسه له 43 میلیونو ډالرو کمه مرسته ترلاسه شوې. که څه هم اوچا د هرات له زلزله ځپلو ښځو او ماشومانو سره د مرستو کولو خبر ورکړی، خو د هرات یو شمېر اوسیدونکي چې په زلزله کې هر څه له لاسه ورکړي ټینګار کوي چې په بد وضعیت کې دي او د ژوند ډیریو لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. سیلاب همه به زر عوارض شده، به زر خانه ها شده، نجات یافتیم از این اولاد کاخا. انا دیگه هر چی زندگی داشتیم برفته بود، نه حالا جا گرمی داریم، نه هم او داریم، نه حمام داریم، هیچی وسایل ما که هم برفته. همین وسایل که خیر بینه این سازمان با ما خیریتی بود آدم ناخوبه. خسارات مالی با ما پیش آورده، دیگه خونه ها ما خراب کرده. دیگه بعضی های مغازه داشت و موتورسازی داشت، اینا خراب کرده. دیگه گوسفند اینا هم زیاد داشت. کلان زر هوا رفت اینا. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د زلزلې له امله د هرات د 9 ولسوالیو اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. په دې زلزله کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د زندهجان ولسوالۍ وو. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تر اوسه له 9,000 زیانمنو شویو 40,000 سره مرستې شوي دي. په زابل کې د طالبانو چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 300 کورنۍ زابل ته راغلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ایستل شوي کډوال د پاکستاني پولیسو چلند ظالمانه ګڼي او وایي ټول مالونه او شته ترې پاتې شول او په زور افغانستان ته راولېږل شول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق راپور ورکړی چې راستنېدونکو په منځ کې په سلګونو امیدواره میندې هم شته چې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. دغه کډوال یا له پاکستان څخه زابل ته راستانه شوي او یا هم شړل شوي دي. شاوخوا 15 کورنۍ. دا د زابل په مرکز کلات کې د کډوالو یوازینی کمپ دی. هر څوک د پاکستاني پولیسو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې خپل ټول شته یې پرې ایښي دي او پاکستاني پولیسو په زور افغانستان ته استولي دي. ستانکیم غیالاتي بس صلاحی نیده کاوی پرار چوک بولا تکیه کولی بس 300 دونه به تکیه کو به بیره بارډر اړول. موږ ته راغلي دي موږ نومانه لیکلي دي او درې مورد مبارک هغه موږ تر دې ورځې مخ ته رابار او معلومات نه سره ته د پاکستان سره افغانستان ته حرکت را وکړو. الله تم سلوي اقدار 15 سلوي اقدار 15,000 80,000 80,000 داسې کړي د سپکې پړې.
خو له دې ځایه لږ لیرې د زابل په شملزو ولسوالۍ کې هم د کډوالو لپاره یو کمپ جوړ شوی دی. دلته میشت کډوال وایي چې نږدې 40,000 افغانانو د خپلو کورنیو او یو شمېر توکو د لیږدولو لپاره لارۍ په کرایه نیولې دي. موږ سره هلته زیات ظلمونه په دغه خاطر باندې کېدو چې مثال موږ شهري کارت ثبوت هم درلود هغه نه منلی او مهاجر کارت یې نه مانو. موږ ته یې وویل چې تاسې به ځئ خامخا زموږ له وطنه، یعنې موږ خو له افغانستان څخه د خلک ورغلي وو. خو په زابل کې د دوی ژوند څنګه دی؟ د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې هره ورځ نږدې 25 کورنۍ له پاکستان څخه دغه ولایت ته ستنېږي او په تېره یوه میاشت کې 300 کورنۍ دغه ولایت ته رسېدلې دي. زموږ د معلوماتو مطابق له 10 تر 15 تر 20 پورې توره د بادیني په بارډر باندې را اوړي چې هلته اسلامي امارت له طرفه څخه ترتیبونه ورته برابر شوي دي، اسانتیاوې ورته برابرې دي، خیمې درېدلې دي، کیل موقت ورته جوړ ده. زابل د ډیورنډ کرښې ته څیرمه هغه ولایت دی چې له پاکستان سره ګډه پوله ګڼل کیږي. د بادیني لاره چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره جوړه شوې هم د زابل او پاکستان ترمنځ موقعیت لري. څو لاندې اقتصادي خبرونه مو د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزی بانک د اسلامي بانکدارۍ د پراختیا او رواجولو په موخه خبرې اترې وکړې. په دې خبرو کې د حج او اوقافو وزارت د طالبانو د علومو اکاډمۍ استازو هم ګډون کړی و. د طالبانو تر ادارې لاندې د مرکزی بانک مشر وایي په افغانستان کې اسلامي بانکداري ډیره اړینه ده او په تیرو 2 کلونو کې د ودې لپاره ډیر کار شوی دی. اوس مهال د بانکي محدودیتونو له امله افغانان د بانکونو څخه د خپلو ټولو زیرمو د ایستلو او په اونۍ کې د خپلو زیرمو یوه ټاکلې اندازه ایستلو ته لاسرسی نه لري. طالبانو په میدان وردګو ولایت کې د یاقوتو کان یو خصوصي شرکت ته وسپاره. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې دغه شرکت د یوې داوطلبۍ له لارې د دې کان د ګټونکي په توګه وپیژندل شو او د 15 کلن قرارداد لپاره یې د کیندلو چارې په غاړه واخیستې. دغه کان د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې موقعیت لري او مساحت یې له 1 کیلومتر مربع څخه کم اټکل شوی دی. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 9.12 افغانۍ، یو یورو 4.2 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.50 افغانۍ، یو ورسره زر هندۍ روپۍ 202 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 18.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 202 افغانۍ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په دوام کې نن د اسرائیل پوځ د غزې د سیویلي برخې او د دغه ښار سرحدي سیمې په راکټي بریدونو سره په نښه کړې. د کرملین ماڼۍ په یو خبرپاڼه کې یو ځل بیا د غزې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه ښار ته بشري مرستې نه رسیږي. په همدې حال کې په دې جګړه کې د تلفاتو شمیر له 8290 او د ټپیانو شمیر له 500 تنو څخه اوښتی دی. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په دوام کې اسرائیلي پوځ د سې شنبې په ورځ د غزې د سویل برخې او همدارنګه د ښار سرحدي سیمې په راکټي بریدونو سره په نښه کړې. د غزې په بیلابیلو برخو کې او ډېری په سویلي سیمو کې ملکي وګړي د اوبو، خوراکي توکو او د ژوند د نورو اسانتیاوو له کمښت سره مخ دي، خو ظاهرا د دوی درد او رنځ پای نه لري. دغه سړی د اسرائیلو پوځیانو په برید کې دوه ګونې لوڼې په ګډون 3 ماشومان له لاسه ورکړي. الحمدلله رب العالمین. دا ماشومان د خدای نازولي دي. زما پیغام، مونږ په مایوسۍ عادت شوي یو، له خدایه شکر. مونږ په مایوسۍ عادت شوي، له خدایه شکر. په همدې حال کې کرملین په غزه کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په حقیقت کې فلسطینیانو ته د مرستو رسولو ناممکن شوې ده. کرملین په یو خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې روسیې ته چمتو دی چې د ملګرو
د کړاوونو د کمولو او د جګړو د کړکېچ د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان د غزې اوسیدونکو ته د مرستو په رسولو کې د ستونزو سره مخ دی. په غزه کې د بشري مرستو فضا خورا پیچلې ده او داسې ښکاري چې د کمیدو په حال کې ده. زموږ لپاره د اکمالاتو، ناروغانو او کارکوونکو په چټکه او خوندي توګه لیږدول ډېر ستونزمن دي. د فلسطین د روغتیا وزارت شمیر ښایي چې د غزې په جګړه کې د تلفاتو شمیر 18,215 او د ټپیانو شمیر 50,000 کسانو ته رسیدلی. د اسرائیلو د تلفاتو شمیر 1200 تنه دي. او د لوبو په نړۍ کې هم د هیواد د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله نن په دوبۍ کې د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو په دوام کې د پاکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه. په دې لوبه کې لومړی پاکستان توپوهنه وکړه او په 500 اوورونو کې 303 منډې جوړې کړې. د لوبې په دوهمه نیمایي کې افغانستان ونه شو کولی دغه هدف پوره کړي او په دې سره یې لوبه د 83 منډو په توپیر د پاکستان پر وړاندې وبایلله. دا په دې سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې درېیمه لوبه او دوهمه ماته ده. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویبپاڼې amو.tv ته ورشئ. ښه شپه.